معید پر طالبانو د خپلې بې باورۍ سره کابل ته راغلی. جزئیات هم د ویډیو کې در سره شریکوو، تر پایه یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د روانې میاشتې په 18 نیټه پلان و چې د پاکستان دا چارواکی د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته راشي، خو په یوه نامعلوم دلیل یې سفر وځنډېده. خو نن د طالبانو ویان تایید کړه چې د شنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف کابل ته راغلی. د پاکستان سفیر منصور خان ویل چې معید تر اوسه د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره لیدلي او تمه ده له نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. د معید د سفر په هکله وړاندې ویل شوي و چې دی به د خپل سفر په لړ کې د طالبانو سره د ډیورنډ کرښې پر سر د راپورته شوي جنجال او د اغزنتار لګولو د پروژې په هکله له طالبانو سره وغږیږي. طالبانو او پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر نښتې او جنجالونه وکړل او طالبانو ګواښ وکړ چې هیڅ چاته به د ډیورنډ پر سر د اغزنتار لګولو اجازه ورنکړي. له دې ترینګلتیا وروسته طالبانو او پاکستان دواړو وویل چې غواړي د دې موضوع په هکله د خبرو له لارې حل پیدا کړي او له دې سره سم پاکستان د خپل ملي امنیت سلاکار معید یوسف سفر کابل ته پلان کړ. معید یوسف که وپوښتل شي نو پر طالبانو بې باوره او یوازې 2 ورځې وړاندې د افغانستان څخه پر پاکستان د بریدونو خبره وکړه. هغه تور پورې کړ چې د طالبانو په بریا سره په پاکستان کې د ناامنیو پیښې د پام وړ زیاتې شوي دي. اوس چې د یوه باور لپاره معید کابل ته راغلی، نو سوال دا دی چې دا سفر به یې څومره اغیزمن او د دوی د هدف وړ تمام شي. خو شنونکي بیا د پردې تر شا د طالب او پاکستان خبره پلان او کارونه یو بولي، ځکه په تیره 20 کلنه جګړه کې یوازې پاکستان و چې په ښکاره او پټه توګه یې طالبان وساتل او بریالي یې کړل. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.